محترم د دین هم بلغت تباہی او بربادی کېدلی شي چې بعض نام نهاد مفکرین چې په اصل کې د مغرب او د کافرانو غلامان دي هغوی یو څو کتابونه د دې لپاره کتلي وي چې د یورپ په حق کې دلایل راجمع کړي چې کله هغوی ته معلوم شو چې په وخت د ضرورت باندې ښځه د کور نه بهر وتلی شي او په میدان جنگ کې هغه مجاهدینو ته اوبه ورکولی شي مسجد ته د لمانځه دپاره او مدرسې ته د سبق دپاره وتلی شي نو هغوی د یورپ د سپورت دا دعوه وکړله چې اسلام ښځې له مکمل ازادي ورکړله او هغوی دا خبره کوي نعوذ بالله فرده یو جاهلانه رسم دی او چې څوک فرده کوي نو هغوی ته بنیاد پرست تن نظر او انتها پسند وغیره لقبونه ورکوي حالانکه اسلام ښځې له امن ورکړی دی دوی د قرآن کریم صحیح احکامات نه دي لوستلي ځکه د جاهلانو خبرې کوي لیکن د الله جل شانه په فضل سره مسلمانان ښځې چېرته هم د هغوی په خبرو باندې یقین ونه کړي ځکه اسلام دا پیغام او درس ورکوي چې پرده کې عزت دی پرده کې شرافت دی د الله جل شانه رضا ده او سبب دخول د جنت دی اسلام په هر موقع باندې زنانو سره د نیکۍ او احسان حکم کړی دی که د دواړو مزاج د یو بل سره نه لګي او خبره د جدایي پورې راشي نو په دې موقع هم د هغې سره نیکۍ حکم ورکړی دی لکه الله جل شانه فرمایي فامساکم بمعروف او تصریح باحسان یا زنانه په ښه طریقې سره وساته یا یې په ښه طریقې سره رخصت کا د اسلام نه مخکې په دور جاهلیت کې خلکو به خپل لوریانې ژوندۍ ښخولي لیکن اسلام دوی ته د نور او د رحمت او د محبت عنوان ورکو هغوی د کور سپوږمۍ او د سترګو یخوالی وګرځولو د رحمت او د برکت دلیل او شفقت محبت نشانی وګرځوله ځکه سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کور کې جنۍ پیدا شوه او هغه ژوندۍ ښخه نه کړله د هغې توهین هم ونه کو او زوی له په هغې باندې ترجیح ورنه کړله نو هغه به الله تعالی جنت ته داخل کړي منځه کې رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی بهترین په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپل کور والا سره ښه وي د خپل بچو سره ښه وي د خپل اهل او عیال سره ښه وي او بیا فرمایي وانا خیرکم لاهلی او زه په تاسو کې په دې صفت باندې متصف یم یعنی دا صفت په ما کې موجود دی نو بیا محترمو د خپل کور والا سره د خپل بیبیانو سره د خپل بچو سره ښه سلوک پکار دی